إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله سبحانه وتعالى بتوفيق او دغه برحم او کرم سره یو پیر بیا منګه د یو بل سره مخامخ کیږو د الله سبحانه وتعالى د دین د پاره او بیا الله سبحانه وتعالى په دې ژوند کې یو موقع ما تر کړو تا ته هم درکړه چې دین بیان کو دین وورو او د الله په نعمتونو کې یو غټ نعمت ته چې چاته ورکی او د دې قدر داغه چا سره چې څوک د دې قسم نعمتونو سره پاتې شوی او بیت د نعمت واغستې شي یا غیب شي یا بل څه حادثه واقعه سوزر و ترپیخ شي ناغت به دې نعمت قدر او احساسي او الله سبحانه وتعالى د مرګ پورې منګه په دې خپل دین کې استعمال کی او الله سبحانه وتعالى د مرګ پورې منګه د دې مبارک او مجالس سره تړلې وساتي او د الله احسان دې په موږ باندې يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان بعضو خلقو بتذکری کولی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې موږ ایمانونه راوړي الله دې خپل پیغمبر ته ورته وایي چې سپ مخم دا خبره شروع کړي چې موږ ایمان راوړي زباتی احسانم کړي په الله باندې بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان الله اثباتی چې ته هدایت تر کړه د ایمان طرف ته نو چېرته دا خبر اثباتی مو مې یادوي چې مونږ له درس کې کینو سبا زمونږ درس یو سبا بایګي کې نهسته او سبا دا غي اورېدې او سبا زده کولی خدا ټول احسان د الله دی او توفیق د الله دی چې په دې کروڑو خلکو کې یو سړی غوړه کې د دین د بیانولو لپاره او به یو سړی غوړه کې د دین د اورېدو لپاره او د زده کولو لپاره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت بیانېدو او باغی کې منګه واقعا د احد ختمه کړې و او په اخرنی بیان کې منګه درسونه او عبرتونه ذکر کول چې دغه غزا نه غستې کیږي په دغه باندې زمونږ خبره ولاړه و دا غینه بعد کله چې احد په غزا کې او یا کسان شهیدان کړي شو او مؤمنانو ته نقصانونه ورسېدو نو دې اثر وکړو په مؤمنانو باندې او د مؤمنانو په مقام باندې ځکه چې خلک ډیر یریدو د مؤمنانو نه دغه یو رعب او دبدبه و په دې رعب او دبدبه کې کمې راغې د دې غزا د لاس ځکه چې په زیاده خبر خور شو چې مسلمانانو نه ویا کسان چې دغه شهیدان شوي دي او هغوی ته دومره تکلیفونه ورسېدو دا ورته مصیبت ورسېد نو د دې د لاسه د مؤمنانو هغه رعب او دبدبه کې کمې راغلی و دغه شان کم خلک چې بالمرصاد ناسو په انتظار باندې چې کله به موږ ته موقع ملاویږي چې د دې مؤمنانو نه بدل واخلو او هغوی غلی شي د زور د لاسه نو هغوی ته یو قسم موقع ملاو شو چې راشه اوس دا وخت د بدل د غستو دی یا دا وخت
سنه سورانه مونږه کولای شو او سنه خپل زړه چې دغه یې خولای شو. نو مدینه د هر طرف نه راګیر شو او د هر طرف نه دشمن دغه مؤمنان راګیر کړو. يهود خو په مدینه کې دنه اوسېدو او دغه شم منافقان په مدینه کې دنه اوسېدو. نو غټ نقصان او غټ خباثت چې په دې ټیم کې راخکاره شوی دی هغه د منافقانو له طرف نه دی، ځکه چې منافق هغه انسان دی چې لباسي د مؤمنی او کار هغه د دشمن د پاره کوي. دغه شان کته اوس ته یادې نو مخکې واقعات ذکر شوي دي د يهودو سره معامله د مسلمانانو. نو تاسو ته دا خبره کړې و چې کله کعب ابن الاشرف يهودي خبيث وجلی شو او مردار کړی شو، نو يهود ډیر سخت وېریدو او هغوی غلي کېناستو. د دې لاسه نو غلي شوي چې د مؤمنانو ناراضي وو، خو د دې د لاسه غلي شوي چې هغوی ته پته ولګېده چې د مؤمنان د چا سره ګزاره نه کوي د پیغمبر په باره کې، د الله په باره کې او د اسلام په باره کې. دیږي کې يهودو ته موقع ملاو شو چې راشه موږ اوس خپل بدل غستې شو او خپل دشمنی راښکاره کولی شو. نو هرې ډلې کوشش کړی دی چې په مؤمنانو باندې خپل زړه یخ کړي. د دې غزا 2 میاشتې نه وي شوي چې بنو اسد خاندان ځان تیار کو په مدینه باندې حملې ته. دغه شان بعض قبیلې لکه عضل او قارا د سفر په میاشت کې 4 کالو د هجري دوی چې دنو لس صحابه کرام وجلی دي په دوکې سره. ټول واقعات به تفصیلا بیانوم ان شاء الله. هم په هغه میاشت کې بیا بنو عامر خاندان ولا دوکه ورکړي د مؤمنانو له او یا قاریان ته شهیدان کړي چې دغه واقعي تذکره مر روانه. په هغه وخت کې يهود بنو نضیر هغه خپل دشمنی راخکاره کړه او د غوی سره هم د مؤمنانو یو واقعه راغلی و د ربيع الاول په میاشت کې چې هغه به ان شاء الله ذکر کو او کوشش هغه کړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وجلو. دغه شان بنو غطفان قبیله هغه چې د په دغه کال کې 4 کال د هجری کې کوشش کړو چې په مدینه باندې یو حمله وکړي. هر زینه د مؤمنان راګیر شي او د هر زینه مسلمانان راګیر شو، خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه قائد او هغه مشر چې هغه په دې سختو کې دغه اراده نه کمزوري کېده، دغه زور نه کېناستو، دغه بادری او شجاعت او دغه اوچت سوچ مقشانو. د مسلمانانو د مقام به ډیر کم شوی، خدای چې ډیر کم نشو نو د الله د توفیق نه بعد هغه کې یو دا وجه چې د بدر د غزا نه بعد کم غزا شي او د احد د غزا نه بعد حمراء الاسد غزا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړ او 3 ورځې په علاقه کې تیری کړې او مشرکان وسره مخ نشو، مشرکان تلیو د مکې طرف ته. دغه د لاسه د مؤمنانو هغه مقام دغه دبدبه او رعب هغه پاتې شو او که څه د واقع بکې نه وي نو بیا به مؤمنان او مسلمانان ډیر زیات کمزوري شي. په دغه ورځ کې واقع را پیښ شي و یو سریه پیغمبر صلی الله علیه وسلم لګړي و چې هغه ته ویل کېږي سریه ابي سلمہ رضی الله عنه. د احد غزا نه بعد اول پیر چې د حمله کوشش کړي د په مؤمنانو باندې نو هغه بنو اسد خاندان هغه اراده کړي و چې موږ په دې مدینه باندې حمله کوو. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم استخبارات او کوم جاسوسانو هغه دا خبر راوړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې 2 کسان دي او 2 رونه دي طلحه او سلمہ او د زامن دي د خویلد، هغه خپل کسان تیار کړی دي او روان دي په مدینه باندې حمله کولو لپاره. او بنو اسد خاندان را ګرم کړي وای چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلاف به جنگ کو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه ورځو کې په تادی سره چې دا خبري ووریدو
نو یو سریه تیار کړه، یو ټولګی تیار کړو چې پغې کې 1.5 کسانو مهاجرین او انصار، او پغې باندې ابو سلمہ رضی الله عنه مشرکو او غلې جنډه ورکړه. ابو سلمہ رضی الله عنه لاړ او په دې بنو اسد ابن خزیمه خاندان باندې اچانک حمله وکړه. دې شي اچانک حمله په دغوی په کورونو کې وکړه چې هغوی له حملې ته تیار نو د په حمله وکړه. د دې د لاسه هغوی ګډوډ شو او مؤمنانو دغوی نه هغه دغوی سره چې کوم مالونه ګډي بيزي هغه ته واغستې، د شان دغوی سره چې کوم خان هغه ته واغستو او مدینه ته روغ رمټ را ورسېدو او دغوی د طرف نو سره جنگ ونه شو. ځکه چې دوی چې اچانک حمله وکړه نو هغوی وتښتېدو او خپل کورونه او خپل علاقې پرېښودې او دغه شان ابو سلمہ رضی الله عنه سره د 1.5 کسانو واپس راغی مدینه ته او دغوی نه ګډي بيزي او خان دایته مروستو مدینه ته. دا سریه پیغمبر صلی الله علیه وسلم لګلو د محرم په میاشت کې او سلورم کالو د هجری پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سریه لګلو. ابو سلمہ رضی الله عنه چې کله واپس راغی نو هغه زخمونو هغه تکلیف زیات شو، کوم زخمونه چې وته د احد په غزا کې ملاو شي. نیو سورزي نوی تیری شوی چې ابو سلمہ رضی الله عنه مړ شو. ابو سلمہ رضی الله عنه دا ډیر اوچت مؤمن انسان او دا د ام سلمہ رضی الله عنها خاونو. بیا د ام سلمہ واده شي او چاته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته. ابو سلمہ رضی الله عنه هغه زخمونه کم چې د احد په غزا کې د بدن باندې لګیدلو داغي هغه تکلیف ورته ډیر شو او داغه تکلیف د لاسه وفات شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې لاړ نو ام سلمہ رضی الله عنها او نور داسې زنانه را جمع شوي او هغوی د جاهلیت هغه کار کو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړی د چغو چغارونه او د ویرنه او به دی وته وی چې په الله باندې ښه ګمان ساتي. په دې ټیم کې چې تاسو په الله باندې څه ګمان ساتئ نو الله به مغه شان کوي. بل دا چې ملائک په دې ټیم کې تاسو په دعاګانو باندې امین وای نو دعاګانې غواړي د مړي لپاره. بیا د ابو سلمہ رضی الله عنه سا اوته دسترګي کولاو پاتې شو. رسول صلی الله علیه وسلم دا خپل لاس مبارک دغه بسترګو باندې راخ کودو او د سترګې ول باندې کړي او دی وی چې کله د انسان نساوزي نو سترګې ورته ګوري او به دعا وغوښته د ابو سلمہ رضی الله عنه لپاره چې اللهم اغفر لابي سلمہ یا الله ابو سلمہ وبخ او اخذته ول دوی چې صبر کوو دعاګانې غواړه او دا دعا غواړي چې الله دا سچې دی واغستون د دین را لخره کی نغیوتی یا رسول الله د ابو سلمہ نه بل غره سو کی په دنیا کې رسول صلی الله علیه وسلم ته دعا وغواړه او الله به دل درکې دا غنه غوړه. نبی وسور زیبات پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی او ام سلمہ رضی الله عنها هغه وغوښته. نو کله چې انسان ته مصیبت ورسی او په مصیبت کې د انا لله و انا الیه راجعون او صبر وکي او دا دعا وغواړي چې یا الله مل په دې مصیبت کې اجر راکړي او سچې دی غستې د غینر له خره کې نو الله ول دغینه خور کوي. او چې کله انسان د جاهلیت خبري شروع کی نو اجر خلار لار الټه دا شو چې په ګناونو کې پریوتو. د مصیبت په وخت کې صبر کوي او په هر وخت کې دا وایي الحمدلله علی کل حال، په هر حال کې د الله شکر دی. او ځکه زمونږ د جاهلان په دې عربو پورې خان دی وي مړي چې خخیم دی الحمدلله وي دا پورې خان دی لکه د خندا خبره نه ده، دا خو د سوچ او د فکر خبره چې هغه په دې مسله باندې پوه دی چې په هر حال کې د الله شکر دی. که څوک مړ شو هم د الله شکر دی، که غریبی ده هم د الله شکر دی، که بیماری ده هم د الله شکر دی. الغرض ابو سلمہ رضی الله عنه د دې سریه نه یو څو ورځې بعد چې دی وفات شوی
په دغه ورځو کې یو بل واقعه همدغه د محرم میاشت وه او د محرم د میاشتې 15مه ورځ وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خبر را ورسېدو د بهر نه چې خالد ابن سفیان الهذلی داسې کسان تیار کړي دي په مسلمانانو باندې د حملې کولو دپاره. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه پسې یو کس ولیږو چې لاړ شو د دې کس نه موږ خلاص که. یو صحابي پسې ولیږو عبدالله ابن انیس رضی الله عنه. عبدالله ابن انیس رضی الله عنه چې کله لاړ د مدینې نه 18 ورځې غیب و. 18 ورځې هغه د مدینې نه بهر و. ملګري په شک کې شو، ملګري په غم کې شو چې عبدالله ابن انیس سره به څه شوي، چېرته لاړ، څه به یې کړي، څه به یې نه کړي. نو بیا دغه میاشت کې د محرم په دې میاشت کې 7 ورځې پاتې وو، د هفتې ورځ وه چې راغی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې او د ځان سره د خالد ابن سفیان الهذلی سر هم راوړی او هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کېښو. و یا رسول الله کومه ذمهواري چې تا مال راکړې وه نو هغه ما پوره کړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه ټیم کې هغه له یو امسا ورکړه چې په لاس کې ورسره وه او دی ورته ویې هذه آیه بیني و بینک یوم القیامه، دا زما او ستا په منځ کې شوه، دا یو نښه شوه زما او ستا په منځ کې د قیامت په ورځ. نو کله چې دا صحابي عبدالله ابن انیس رضی الله عنه وفات کېدونو وصیت یې وکړو چې دا امسا دا به زما سره په قبر کې ښخه کوي، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته ویلو چې هذه آیة بیني و بینک یوم القیامه، د قیامت پر ورځ به دا زما او ستا په منځ کې نښې او زه به ګوایي ورکوم د قیامت پر ورځ ستا په باره کې او زه به الله ته خاص سفارش کوم ستا او ستا خبره به زه خاص الله ته کوم. نو په دغه ورځو کې یو دا واقعه ګور د هر طرف نه خطره او خطره، د هر طرف نه خطره. څنګه ژوند دې صحابه کرامو تیر کړی او څنګه ژوند منګه تیرو. زمونږ هغه ژوند ته وګورو، دوی ژوند انسان حیران شي چې دغه قوم له الله په جنت کې څه ناشنا مقام ورکوي او څه ناشنا نعمتونه به ورله ورکوي. هغه قوم چې هغوی که د کېدو د دین غم به ورسره و چې راپاڅېدو د دین غم. هغوی 18 ورځې د مدینې نه بهر یو سړی پاتې کېږي صرف دې دپاره چې یو دین یو دشمن پیغمبر ورته حواله کړی دی چې دا به ختمې. 18 ورځې صرف په هغه پسې ګرځي یوازې او بیا هغه کار پوره کوي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راځي. داسې قوم هم د ځمکې په دې خېټه کې پروت دی، داسې قوم هم په دې ځمکه باندې ګرځېدلی چې د هغوی سحر او ماښام یو سوچ او هغه دا چې د الله سبحانه وتعالی د دین خدمت به څنګه کوو. او زما او ستا سحر ماښام سوچ دا دی چې د خېټې خدمت به څنګه کوو او د ښځو او د بچو دپاره به سهولیت څنګه پیدا کوو او څنګه به موږ د ژوند په ښه طریقه تېرو. زما او ستا سوچ ته وګوره او د هغوی سوچ ته وګوره. په دغه ورځو کې یو واقعه را پیښه شوه، د سفر میاشت شوه او دغه کال و 4 کال د هجرۍ د رجیع واقعه، د غم نه ډکه واقعه. دا مشهوره د حادثه او د واقعه په رجیع باندې، بعث الرجیع، د رجیع حادثه او واقعه. رجیع را جیم یا عین په عین سره. د رجیع د واقعه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې په 4 کال د هجرۍ او د سفر په میاشت کې د عضل او د قاره د دوه قومونو خاندانونو د دې څه کسان رالو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې وته وی یا رسول الله په من کې ډیرو خلکو اسلام قبول کړي، ډیرو خلکو دین قبول کړي، نو که ته موږ سره څوک ولېږي چې هغوی ته د دین ښیي ويقرئهم القرآن، نو قرآن به ورته هم ښیي، ويعلمهم دینهم، هغوی ته به د هغوی هغه دین ښیي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی سره 10 کسان ولېږل.
صحیح بخاری د روایت مطابق د 10 کسان او په غوی باندې مشر کو مرثد ابن ابي مرثد الغنوي رضی الله عنه دا ولېګل 10 کسان پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوی ته دوی چې لاړ شي د دوی سره او دوی ته د دین مسائل خو قرآن وته خو او پوهه کې په دین باندې او دا خو د خوشحالي خبره ده چې په دوی کې مسلمانان پیدا شي نو کله چې دوی رجیع علاقه ته ورسېدو دی علاقه واقعي نسبت د علاقه ته کی رجیع دی روانو د لس کسان د خلکو سره کم چې راغلي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پس او په دینیت وسره روانو چې دین بخي غوي ته دیږي کې یو فائدہ دا نن سبا ډیر جاهلان دا خبره کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تشکیلونه کړی دي ځکه موږ د تشکیلونه کوو او یو ځیته او بل ځیته د دعوت او تبلیغ لپاره کسان لګیلي نو ځکه موږ دا کار کوو دا خبره د ساتي چې دا صحیح خبره ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تبلیغ لپاره خلک لګیلي دي کې څه شک نشته او د دین د ذکر لپاره خلک لګیلي چې خلکو ته دین وخی خو یو څو خبرې یادې ساتي یوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم خلک لګیلي دي دا به د صحابه کرامو کې پوهه خلکو دا به لګل د ټول قرا قاریان او علماو نو دوی د دې لپاره لګیلي چې خلکو د دین وخی نو تشکیل به د جاهلانو نه کیږي تشکیل به چا کیږي د علماو بکیږي د پوهه کسانو بکیږي نو کته یو لک جاهلان را جمع کې او تشکیل ولو کې نه جاهلان به جاهل ته سخه جاهل ته تعلیم خولې شي نه عالم با پوهه به جاهل ته سبق خي دین بخي عقیده او منهج به وته خي نیو دا خبره یاد ساتي بل ګور دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولېګل خدای وته ونوي چې رسول رسول لپاره بځي وی وته چې تاسو وسلوي خوري چيله تیروي یا دی وته وی چې تاسو بدري ورځي تیروي یا سلور میشتو لاړ شي نه دی ویلي لاړ شي دین ورته وخی چې کله مطمئن شوي چې او دوی په دین پوه شوي دي به تر راځي وخت نه دی خاص کړي چې تاسو سلور میشتي لګوي تاسو وسلوي خوري لګوي تاسو وسلور ورځي درې ورځي غشتونه کوي دی وته نه دی ویلي خلص کسان ولېګل ابو مرثد رضی الله عنه په غوي باندې امیر کو او ولر شاو ته دین وخی د یو مسله مخې تراله نو یادې ساتي د ځان سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم لس کسان ولېګل او دا لس ونه چې کله رجیع علاقه ته ورسېدو او دا رجیع د اوبو د چینی یو نوم دی یو ګودرو د حذیل خاندان حجاز علاقه کې د رابغ او د جدی په منځ کې د زیاراتو رابغ علاقه چې کومه ده نن سو مشهور علاقه ده او جده د دې په دې منځ کې د زیاراتو د رجیع او دلته وبوي نو د حذیل خاندان ولا او قبيله ولا بدلته د وبو سکو د پر راتلو کله چې دوی راورسېدو د غزیته نو आवाज کو هغه کسانو کوم چې د لس کسان د ځان سره روان کړیو د حذیل خاندان یو شاخ ته یو قبيله یو خاندان ته حذیل د غټ قبيله د به دي کې د خاندانونو جدا جدا نوازی بکیو کو یو ته چغوته بنو لحیان ولکی او دغونه مرستو وختو روزي بهرت نو سل کسان وروتو بهرته چغوی په غشو وشتو کې تکړه خلکو د سل کسان راورسېدو په دوی پسې د لس کسان ټول راګیر کو نو دوی وختو یو غونډې ته یو غرته وړکی غرته او باغیله پاسه ودرېدو دې کسان وته دوی د سلو کسانو چې تاسو را کوشي لكم العهد والميثاق ان نزلتم الينا الا نقتل منكم رجلا کتاسو را کوشي موږ سره لوز کو چې موږ به تاسو نه وژنو خو تاسو را کوشي کته په دې کې یو کسو عاصم رضی الله عنه هغه زنه کوزیګما او هغه جنگو کو وي زبردوی سره مقابله کوم ناغه د خپل ملګرو سره کوم چې بره پاتې شو وکسانو
دوی مقابله وکړه او د 2 کسان په دغه یو ځای کې شهیدان کړي به 3 کسان پاتې شو پاو کې یو د خبیب ابن عدی رضی الله عنه او دویم زید ابن الدثین رضی الله عنه او دریم عبد الله ابن طارق رضی الله عنه دا 3 کسان پاتې شو او نور 2 کسان د شهیدان کړي شو په یو ځای کې دوی ته وی چې تاسو را کوشي موږ ته سنه وایو موږ تاسو سره لوز کو تاسو ته هیڅ نقصان نه دررسو چې څنګه دوی کته را کوش نو غدر او خیانت وسره وکړو او د خپل لیندو په تارونو باندې او په پړو باندې وتړل نو کوم چې دریم کسو عبد الله ابن طارق رضی الله عنه ویغوی چې دا خو هذا اول الغدر در دوی ولنی دوکه ده چې مخکې وګوره سکی نو انکار وکړو زره دوی سره نه زما نو پرخ کودو باندې هغه مړ کو 2 کسان پاتې شو یو خبیب رضی الله عنه او دویمو زید ابن الدثین رضی الله عنه او د دوانو ته دوی ډیر په غوسه کې وجه دا و چې د دوانو د بدر په غزا کې د مشرکانو مشران مردار کړي نو دوی دې ته ډیر غوسه و نو خبیب او زید ابن الدثین د دوانې راوړو او په مکه کې خرڅ کړو او دې ظلم او زیاتی ته ګوره یو خدا قیدیان کړو به په مکه کې خرڅ کړو بالکل د مکی مشرکانو په لاس کې ورکړو چې دا کسان دي تاسو چې به ګرځیدای خبیب رضی الله عنه ډیر وخت د غوی سره پاتې شو په جیل کې او تړل او قسم ظلمونه او زیاتی د غسر په دغه ورځو کې کړی نو کله چې اشهر الحرم ختم شو د غسلور میاشتې عزت منی هغه به د دې عزت کو چې په دې سلور میاشتو کې څوک جنگ جګړې نه کوي نو د سلور میاشتو پورې وته انتظار وکړو خو چې کله د سلور میاشتې ختمې شوې نو دوی راوېستو هغه د تنعیم علاقې ته او تنعیم د علاقه نن سبا مشهور ده په مسجد عائشه باندې او دیږي ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله عنها را لګلی وکړه چې هغه د حج نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله زه عمره کول غواړم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم را ولېګله د خپل رور عبدالرحمن سره د عائشه د رور عبدالرحمن سره او ویلار شي د تنعیم علاقې ته واغزنه حرام واچو د تنعیم د علاقې چې د حرم د حدودونه بهر ده او نږدې چې د حرم حدود په کوم ځای کې ختميږي ناغه د تنعیم ده او د دې وجه ده چې د مکی مشرکانو تم دا خبره پته و چې د حرم په حدودو کې جنگ جګړې دا ناروا کار ده نو ځکه غوي خبیب ابن عدی رضی الله عنه د رويستو د تنعیم علاقې ته او دې ځکه د فائدې ده ساتي چې د تنعیم د علاقه د میقات ته د هغه چا د پاره چې هغه په حرم کې اوسېږي د دوی لپاره میقات د باز خصوصا د حج په ورځو کې دا کار کوي وې د قشم به وړو او بیا به تنعیم ته لړ شو د هغه زینبه احرام واچو او خپل حج یا عمره وکړو او دا طریقه غلطه ده په دې سړي باندې دم دی وجدار چې د خپل میقات باندې وړي او هغه میقات ته روان دي او میقات دا هغه خلکو چې غوی د حرم نه بهر وشي او رواني نو پیغمبر د غوی میقاتونه خولي دي یو خدغه 15 میقاتونه مشهور به دویم قسم خلک هغه دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی حدیث کې ومن کان دون الميقات یو سړی د حرم او د میقات په منځ کې اوسېږي نو د خپل کور د لپاره میقات ته لکه څنګه چې جدي ولري جدي ولر د میقات او د حرم په منځ کې اوسېږي نو ځکه د جدي ولر لپاره میقات ته دریم قسم خلک هغه دي چې په حرم کې دنه اوسېږي نو دوی و د حج د لپاره احرام د خپل کورونو نه چي او د عمرې د لپاره به احرام کوم جنا چي تنعیم نه د حرم د حدود نه بروزي دي سوای تنعیم ولې خاص کې کې سره چې عائشه رضی الله عنها چې تنعیم د تلو نه خو بدی تلو چې دي کې نږدې حدود ختميږي دغه نږدې زید یو سړی دی په بل طرف باندې لاړ
او زه د حرم د حدودونو په دې بل لار باندې وزم او په دغه ځکه حرام چومن او سید کنه صحیح ده مقصد څه دی د حرم د حدودونه بهر ته وتل خو د تنعیم د علاقه چې د نږدې حدود په دغه ځای باندې ختمي نو دیم راوستو خبیب رضی الله عنه د تنعیم دی علاقه بعض روایتونه کې راځي چې ډېر زیاتې وسره کو په اوله کې کله چې د قیدی کو نو هغه ته دوی چې خیزتمن خلک یې خو عزتمن قوم د خپل قیدی سره دا چل نه کوي څنګه تاسو کوی نو دا غینه بعد بوسر به ویله گزاره کوله او یو زنانه ته د چوکیداری ولا کړي او چې ته په خیال کې د دې کس چې د سکی سنکی سوي سنوي ټول خبرې وته مونږ تر پاس را رسې بعض روایتونه کې راځي چې یو کس یو سره کېنولو چې د نوفل خاندان یو غلامو چې هغه ته موهب ویل کی وې دا موهب د په خوا کې کېنولو د دې د ډیوټي لګولې و چې ته به د خبیب رضی الله عنه چوکیداری کې یو ناشنا روایت ته وی یو پیر خبیب رضی الله عنه د موهب ته دا خبره کړې وې درې خبرې زما یادې ساته په دې دریو کې زما خدمت کوا هغه ته څه یو د چې وبره راوړي نو پاکي وبره وړه خوږي وبره باندې سکوا دویم د چې کم شي چې د بوت لپاره علل کړی شوی نو هغه په ما مخوره چې کله دا ته پته چې دا کوم خوراک چې زه د لپاره وړم او دا د بوت لپاره علل کړی شوی او د بوت لپاره ور کړی شوی د غیر الله نوم بیا غستې شوی نو هغه مال مروړه اگر که زه وګیم او درې مده چې کله دوی ما وجنی نو ماته به دا ول نه وې چې تا وجنی خو دوی اسیم ما وجنی خو چې کله ورځ او ټیم دوی وټاکی نو ته به دا وخت نه مخکې ما خبر کی چې دوی به تا په دې وخت په دې ورځ به دوی تا وجنی کله چې دوی تیارې وکړو د خبیب رضی الله عنه د وجلو او دته خبر ورکو د موهب نو د باغ ټیم کې ځان تیارو د قتل د پاره نو وی چې د بدن نه زیاتی وخت لري کومه د کوم وخت لري کول چې شریعت امر کړی هغه وخت نه لري کول چې شریعت وته ویلي چې پرېدا کوم لري کول چې شریعت وته ویلي لري کاو د مؤمنی او د مسلمان شان داري د دې کار د دې سره نشتی چې دا وخت بدخکاری که خخکاری لري کولی خدي که غټولی خدي د دې کار د دې سره چې شریعت کم وخت غواړي او کم نه غواړي د دې سره کوي او شریعت وی ګيري پرې ده بس زموږ به به څه کار دی ته پوس کو چې څنګه ولې او بوډا بخکارم او که خسته بخکارم بس وی چې څوک برله جنې راکې او کنه به راکې ته به چې کوم چې ګيري نشتی دی د سید جنکو په پندونه تړلې ډیر ودونه کړی اسی د شیطان غو وسوسه شریعت وی برید سپک ساتي زموږ څه کار دی چې برید وګدو غټو منګیم سپک ساتي شریعت وی د ترخونو وخته بدري کې نامن لاندې وخته بدري کې منګې لري کو اوس کوم ځکه چې شریعت غلې پاتې شوی دی پای کې مرزي ده لکه د سینې وخته شو د لاس شو د خپې شو دا اوس مرزي ده اگر که غوړه دي د سړی لپاره چې نه لري کوي کو لري کې نو ګناګاریږي نه او د خزي لپاره اجازه ته دغه وخته کې لري کوي او کې نه لري کوي الغرض خبیب رضی الله عنه غوښتو چې د زیاتی وخته چې شریعت ویلي دي لري کوي چې د لري کما نو په ټیم کې یو زنانه ور سره ولکه مخکې مو وی کنه بعض وروتونه کوي چې زنانه د سر ته کې نه ولې چې تبه د چوکیداری کې نو دا غزنانه ته وی چې د غینو زینب بنت الحارث او زینب بنت الحارث دا خور و د عقبه بن الحارث او عقبه بن الحارث هغه کسته چې د خبیب رضی الله عنه د پلاس باندې وجلې کی او دغه خور وته کې نه ولې نو دغه زنانه ته وی چې مال چې د چاړه او بلیټ پیدا ک زموږ ته ضرورت ده
هغې وله پیدا کو ور یې کوله چې دا بلیټ وله ورکو نو د دې یو ماشوم و د دې زنانه دغه ماشوم چېرته د مور ورته خیال نه و دغه کمرې ته راغلی و کومه کمره کې چې خبیب رضی الله عنه تړلی شوی و او پای کې قیدي و نو دا مور په دې ماشوم پسې را منډې وهلې چې چی شو هغه ماشوم چې کله د کمرې ته راننوته نو د هغه په لاس کې هغه بلیټ او چاړه و او ماشوم دغه کمرې ته ننوتی و نو د هغې پې دا ګومان شو چې دې کسې زما د ماشوم ملالۍ نو په دې باندې دی زما نه بدل اخلي نو په هغه ټیم کې ورته هغه وویې دا ګومان په موږ باندې مه کوه موږ مسلمانان ماشومانان نه وژنو موږ نه زنانه وژنو نه ماشومانان وژنو موږ بوډاګان هم نه وژنو موږ د یو دین هغه هر دیني چې په هغې کې کم د هغوی مشران یې هغه هم نه وژنو موږ ګیرجې نه ورانو موږ د خلکو عبادت خانې نه ورانو په دې مه یېرېږه دا خو د ماشوم په ما پسې راغلی دا زنانه د خبیب رضی الله عنه تذکره کوي نو په هغې کې دا خبره هم بیان کړې چې کله زه به په ده پسې ورتلم او دی به تړلی شوی نو د ده مخې ته به انګور پراته وو غټ غټ ډېرې غټې غټې دانې به پرتې وي بعض روایتونو کې داسې راځي لکه د سړي سر دومره غټه دانه د انګور به ورته پرته وه او دا خبره یې د ساتئ چې بعض روایت چې کله انسان مطالعه کوي ګوري د پخواني وخت و یو انګور دومره و یو بادرنګ دومره غټو چې بعض روایتونو کې راځي یو بادرنګ دومره غټو چې په قچر به بار کړی یو او روان کړی به سړی حیران شي چې دا څنګه وایي داسې کیدی شي او داسې کیدی شي او داسې شوي دي او داسې به بیا کیږي داسې شوي په هغه وخت کې چې کله برکت او مؤمنان په هغه دین باندې وو په هغه سوچه دین باندې کوم چې د اسمان نه راغلی الله ورته په هر څه کې برکت اچولی بیا چې کله د مؤمنان او مسلمانان د خپل دین نه لرې کېدو هغه برکت هغه ورو ورو ختمېدو بیا به دا وخت راځي چې کله امام مهدي راشي او د امام مهدي د راتلو نه بعد به بیا امن او امان راځي او بیا به هغه برکتونه راځي چې کوم مخکې تیر شوي دي نو دې باندې څه تعجب نه دی پکار چې څنګه یو انګور یو دانه داسې ده لکه د سړي سر نو دا زنانه وایي چې یو خو په دغه ټیم کې د انګور عجیبه خبره ده او دا کرامات دي د خبیب رضی الله عنه چې الله وله ورکړي دي او په دې کراماتو باندې هم انشاءالله خبره کوو ځکه چې په دغه ورځو کې په مکه کې کجورې نه وي پاتې له انګور خو د الله د طرف نه به د لپاره راوتو د الله د طرف نه به د لپاره راتلو د خوراک او د به خوړو دی راویستو د حرم د حدود نه بهر ځکه چې هغوی هم دا وی چې په حرم کې دننه جنگ جګړې او قتل او قتال دا څه دی دا حرام دی او دا منع دی نو چې کله دی بهر ته راویستو نو په هغه ټیم کې خبیب رضی الله عنه یو خبره وکړه هغه ده اللهم انی لا اجد یا الله داسې څوک نه موممه چې ستا پیغمبر ته زما سلام ورسوي زړه کېدو چې پیغمبر سره می خبرې وشي او هغه ته سلام ولېږم څه پیغام ورته ولېږم او بیا خیرې شروع کړې لاسونه اوچت کړو نو یو کس په ځمکه باندې د قریشو نه په ځمکه باندې پرېوت په وخت کې د هغوی دا عقیده وه چې کله خیرې کېږي او څوک په ځمکه باندې سملي نو دا خیرې بیا په ده باندې نه لګي ځکه معاویه رضی الله عنه وایي په روایت کې داسې راځي وایي زه د خپل پلار سره وم ابو سفیان رضی الله عنه سره چې په وخت کې وایي زه ډېر وړوکی وم ابو سفیان په ورځ کې په کفر باندې او کله چې د خبیب رضی الله عنه راویستو تنعیم د علاقې ته او زما پلار وم دغه کسانو سره نو زه سره روان وم نو وایي ده چې کله د لاسونه اوچت کړو او خیرې شروع کړه نو وایي زما پلار زه اوچت کړم او د ځمکې لاره واچوله چې سمله زه کو سمله داسې نه چې دا خیرې په تا باندې ولګي نو د هغوی دا عقیده وه
چې څوک په ځمکه باندې سملی نو د خیرونه بچ. نو جبريل عليه السلام خبر د خبیب رضی الله عنه ورسول پیغمبر صلی الله علیه وسلم. باغه وخت کې چې کله غوي د پانسی تیارې وکړو او زه برابر کو نو دوی چې دعوني حتى اركع ركعتين ما پریدي چې 2 رکعاته مونږ وکړو. اولنی انسان وی اول من سن الركعتين عند القتل خبيب رضی الله عنه. دا طریقه چې چاره ویست دي چې د مرګ نه مخکې 2 رکعاته کول د خبیب رضی الله عنه اول پیر کړی دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې اقرار کړی دی نه به غلې پاتې شوی د مطلب چې دا کار ښه کار دی. خبیب رضی الله عنه دوی ته ما پریدي ز 2 رکعاته مونږ کوم او د مؤمن شان دی. دې کو دا سوچ نشته چې خزه او بچي او پوره دنیا را نه پاتې کی یو قوم او قبیله پاتې کی. سوچ دې سره دی چې د الله سره زما رابطه وشي. نو دا مونږ یو کو هډیر لن مونږ یو کو حالکه چې کله وسړی ته پته چې زمړ کې دوه وایم نظم چې دې بده دې منځنه او د جنماز نه وم نه خوځي خود دا مونږ لندو کو نو به دوی چې والله لولا ان تقولوا انما بي جزع لزدت وی د مونږ می په دیو ګد نه کو چې یو تاسو وای چې د مرګ نه یری ځکه می د مونږ لند کو نو زما خو زړه کې چې مونږ ډیر وګدو او بلا سنو چت کړو خیری وکړي. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. ويلا طول ختم کې اسمره چې لته ولر یلا یو پکې پرې نه شي. او بیا چې کله دې پانسي ته خجونو په هغه وخت کې اشعار وي او سناشنا اشعار وي چې هغه تاریخ یاد ساتلی او تاریخ را نقل کړی دی. په هر کتاب کې د هر عالم په جبه باندې دغه اشعار ویل کیږي او اوریدل کیږي. بعض اشعار به کې دي ولقد اجمع الاحزاب حولي والبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع. وټول ډلې او قومونه زما په خوا کې را جمع شوي دي یو لوی غونډه جوړه شوې ده. وقد قربوا ابناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممناي. او دوی د ځان سره زامنو مراوستي دي زنانې مراوستي دي او زه نږدې کړم ما د کجوري اغه تنیت چې باغی باندې او مال پانسی را کوي. الى الله اشكو غربتي بعد كربتي وما جمع الاحزاب لي عند مضجعي. الله ته شکایت کوم او شکوه کوم او الله ته خپل فریاد کوم د دې غربت او د دې چې دی علاقه کې زنا آشنا ما بعد قربتي ورستو د هغه مصیبت نه د مصیبت فریاد الله ته کوم. فریاد د هغه سره الله ته کوم چې د ډلې راجم شوی د غیده پر. فذل العرش صبرني على ما يراد بي فقد بضعوا لحمي وقد ياس مطعمي. نو عرش ولا ويا عرش ولا صبرني مال صبر راکې على ما يراد بي باغ کار باندې چې دوی به زما سره کوي. فقد بضعوا لحمي وقد ياس مطعمي. دوی به زما د جسم ټوکړي ټوکړي کوي او د خوراک راته بدرنګ کړي دي یا خوني وران شوی دي. وقد خيروني الكفر والموت دونه فقد ذرفت عيناي من غير مدمعي. ودوی مال اختیار راکو چې یا به کافر کیږي او یا به دې مړکو. نو مرګ خو آسان دی. فقد ذرفت عيناي من غير مدمعي. نو دې خبرې دراسمه د سترګو نه وښ کې روان شو. دای ناشنا خبره کړې و. ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان في الله مضجعي. اس پروا مې نشتی چې کله مسلمان مرمه که په هر طرف می دوی علاله او که هر څنګه می سملی. وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزع. ويطول صبر بديكم چې ذلك في ذات الاله د الله د پر د تکلیفونه ما ته ملوي. وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزع. او کله وړینو زما د جسم په هغه ټوکړو کې به برکت واچي کم جسم چې به دوی زما ټوکړي ټوکړي کوي. دغه اخرنی خبري او دغه اشعار په دغه ټینګو ته ابو سفیان رضی الله عنه خبره وکړه
او پاغه ټیم کې ابو سفیان د مشرکانو بدل کې وتوی ايسرك ان محمدا صلى الله عليه وسلم عندنا نضرب عنقه وانك في اهلك وتوی خبيب ستاده خبره خوخه ده چې محمد صلی الله علیه وسلم ستا په ځای زمونږ سره یې او موږ دا غنه د سټو تر خپلوانو سره او په خپل کور کې په امن او امان ناسي نو دوتوی لا والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمد صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه تصيب شوكة تؤذيه وإذا ما خدا ندى خوخا چې زه دې بخپل کور کې ناسم او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې په هغه ځکه په کم ځکه چې دی یعنی په مدینه کې دی او داغه په خپل کې غنه لاړې شي زما دام نه د خوخه ته دا خبره کوي چې هغه دې زما په ځای او ته دې سټو په هغه ټیم کې ابو سفیان دوی چې ډیر ناشنا ملګری د دې انسان ده او سن ناشنا محبت ور سره کوي ځان قرباني داغه د پاره ځان ختمي داغه د پاره خو چې هغه باندې سخت را نشي او به دغه د کجوري د تنی ته خو پانسی او به سکسان چوکیداران کړو چې د دې بدن ته ودرېږي چې خلک راځي او ګوري ورته یو سورج به دې جوړني نو پاغه ټیم کې عمرو ابن امیہ الضمری هغه د شپې سټي مراغه او په طریقه باندې د بدن د غوی د منځ نه وېستو او هغه خخ کو چې وجلې چې په لاس وجلې شوی دغه عقبه ابن الحارث وجد غیدا وجه د بدر په غزا کې خبیب رضی الله عنه د پلار حارث هغه مردار کړو نو په دې کې ته هغه بدل غستو زید بن الدفن رضی الله عنه صفوان ابن امیہ هغه شهید کو په دې باندې چې دغه پلاری وجلو نو د دوه شهیدان کو او عاصم چې دی نغه خو په قضیه کې وجلو هغه خو دوی سره نه راتو کله چې وته دوی په ول کې ورا کوشي نغه زنه را کوزیږي دوی دا وخت چې د عاصم د بدن سره ټوکړه راوړې شي او بعض روایتونو کې د سرازي چې د عاصم یو مشرک مردار کړو او د هغه مشرک هغه خزي د قسم خورلو چې زبر د په کوپړی کې زبر پکې شراب سکما او د قسم به وزه پورا کو نو دوی به دوی چې شو عاصم لړ شي وګوري هغه بدني نو که سې سب کې پاتې سزي ملو شو نه غراوړي چې د زنانه د خپل قسم پوره کی وکړي چې دوی الته ورسېدون الله سبحانه وتعالى د دې غټو مچو یو لخر راولګو د بدن باندې ټول راجم شي ډیر دوی ته ورته شو چې د بدن راوچت کی خو الله سبحانه وتعالى بچ کو دا غینا په بعض روایتونو کې دې سره چې عاصم رضی الله عنه دا خبره کړې و چې الله چرته مشرک لدا وسورن کې چې زما بدن سره لاس ولګي او الله سبحانه وتعالى دعا دا قبول کړي و نو الله داغه د بدن حفاظت کو د مرګ نه ورسته هم په دې واقعي کې زموږ د لپاره ډېر درسونه دي او عبرتونه دي او فائدې دي اولنی فائدہ پکې ده د صحابه کرامو قرباني د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لپاره او د دې دین د مرستې لپاره ناشنا قربانیان ورکړي لس کسان او لسونه شو لسونه شهیدان شو دا غینه به د نور صحابه کرامو به د نه ویلي چې مونږ نور د دین خدمت نکوو ځکه چې لس کسان مونږ په خپل ولیدو چې هغه شهیدان شو ان شاء الله پر روان درس کې به تاسو ته واقعا بیانوم د بئر معونه او یا قاریان په یوځ شهیدان کړي شوی دي دلته خلص کسان دلته سودی دلته ویا ټول د الله د دین لپاره قربان شوی دي نو غټه فائدہ زمونږ د لپاره په دی واقعي کې هغه د چې دین قرباني غواړي او هر قسمه قرباني ته تیار اوسي دلته یو بل مسله د فائدې لپاره به ذکر کو علماو ذکر کړی ده چې کله یو کافر تقیدی کوي نو ځان ورته پریدي او کنه چې تقیدی کی بعض علماو لیکلي دي وینا ځان بنور کې
جګړه به سره کې کدي وجني پرې چې مړ دي کی بعضو لیکلي دی وی کزان دی ورکو او ته دغوی سره قیدی شو نو په دې کې څه حرج نشته خو صحیح خبره ده چې دوه کار دي یو پر رخصت باندې عمل کول او یو پوخ عزیمت باغی باندې عمل کول او په دې رخصت عمل نه کول رخصت ده او اجازه ده چې ته ځان غوي ته ورکه غوي دي قیدی کې بده کې څه حرج نشته خو د دین غوړه سره چې ځان ورنکي دا غوړه ده کبه دې باندې څوک عمل کولای شي او دشمن پیرای شي کافر او د غسر جنگ کې لکه څنګه چې عاصم او غدوی ځان نور کوم او وکسان شهیدان کړي شو بیا په درې چې را کوس کړو په کې به یو عبد الله ابن طارق رضی الله عنه هغه واپس او زیدوی سره نظم نو دا غوړه کار دی او پر رخصت باندې عمل کول د سری جایز دي لکه څنګه چې دلته قیدی شو خبیب رضی الله عنه او دغه شان قیدی شو څوک زید ابن الدثنه رضی الله عنهما پدې کې په دې واقعي کې درېمه فائدہ غدا ده چې د مشرکانو او د کافرانو ماشومانان بنوجني او دا زمونږ دین دی نن سبا دا غیر مسلمه دی اسلام ته په دې ګوري چې د دهشتګردۍ دین دی او بس په دې کې همیشه جنگونه دي او په دې کې همیشه ویني توي او په دې کې ظلم او زیاتې دي او په دې کې بربریت او دې کې دادی او دغه موږ غوي ته دوه خبرې کو یو ده چې خبرې د دین په باره کې هغه څوک بکی چې د دین نه خبرې کنه نو تاسو اسلام پیژنئ نو په اسلام پسې خبرې کوئ چې د یو دین نوم اسلامي او اسلام د سلامتیا نه غستې شوی دی هغه دین کې به ظلم او زیاتې څنګه راشي دغه دین نوم اسلام دی دویمه خبره ده کچرته په مسلمانانو کې یو جاهل را پاشي او د شي کارونه کوي چې هغه د اسلام خلافي نو د دې کار نسبت به اسلام ته نه کیږي دا د انسان خپل کار دی هدله سو ټول اسلام بدنامو د بعضو کسانو د اسلام د شي تصویر پیش کړي او په دې خوشحالي چې د دین صرف د غنوم دی د ټوپک او د توري نوم دی بس فقط او چې دا خبرې کې دي سره سخت خوشحالي دا موږ دین د عدل او د انصاف نوم دی او د سلامتیا نوم دی په دې کې د جنگ او د قتال خپل وخت دی په دې کې د دعوت خپل وخت دی لكل مقام مقال او د هر ځای لپاره خپل خبره ده د هر ځای لپاره خپل خبره ده خپل کردار ده خپل طریقه ده اسلام موږ منع کړیو چې تاسو به د مشرکانو بچینه وجنئ حالانکه دی يهود او نصارو د غیر مسلمو زمونږ د مسلمانانو څومره ماشومان وجلی دي زمونږ څومره زنانه دوی وجلی دي د څومره سره چې زیاتې کړي زمونږ څومره بوډاګانې وجلی دي زمونږ څومره جمعتونه او مدرسې ورانی کړي بیا هم دا وی منګه عدل او انصاف کوو او زمونږ دین چې مونږ منه کړیو د هر سنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وکړه صحابه کرام jihad لګل نو دا به ته وی چې ګوره تاسو خو روان یې خو ماشومان چرته مړ نه کوي بوډاګان بنوجنې زنانه بنوجنې د دوی هغه کم چې پیران دي مولیان دي هغه بنوجنې د دوی ګیرجی او د عبادت زینه بنورانه وي د نصیحتونه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مخ کې نه وکړو نو در دینه د فائدې وروته وګور هغه وته وی کله چې زنانه غ ماشوم لا ورته وی یریګه مونږه ماشومان نه وجو درشن سلورمه فائدې پدې کې چې کرامات د اولیاء الله د حق دي کرامات د اولیاء الله د حق دي او مونږه منو په منځ د افراط او د تفریط کې ځکه چې د کراماتو په دې مسله کې خلک په درې قسمه دي یو هغه دي چې زیاتې کړي د بلاغ دي چې کمې کړي درېم هغه دي چې په حق دي نو یو خلک د معتزله او په شان او د نور گمراه فرقې هغه کرامات د سره شتینه نو دی منکر دي
د هغه نصوص د قرآن او د حدیث نه چې په هغه کې کرامات د اولیاء الله ثابت دي. دویم طرف ته زموږ په دې ملکونو کې د تصوف او صوفیان چې کم دي دوی وی کرامات منګه منو خو دومره منی چې وشټکاو کرامت راخکاره کیږي او د هر کدو کړيله سړی کرامات راخکاره کیږي. د کراماتو نه یو غب جوړ کړي چاته کشف کیږي او چاته کرامات کیږي او بچا به پیغمبر راځي په وګټه په چې ته په حق او چاته پټکې چې د الله تړي او څوک سکه نو دی غلو کړي د زیاتې کړي او موږ الحمدلله په منځ کې موږ وایو کرامات د اولیاء الله حق دي. منکر تنیو د هغه په شان کمی چې نه مني او دې سیم نه منو د څنګه چې مني دغه په شان نه مني. اولنی خبر خو موږ دا کوو چې کرامات د اولیاء الله حق دي. اولیاء الله څوک دي؟ اول خدای پیژنه. اولیاء الله هغه خلک چې هغه عقیده د توحید او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لار باندې مضبوط رواني د عقیده به صحیح او خو بدی ته کته وایي. اوس نن سبا په دی یوټیوب او فیسبوک او په دې کې د ویډیوګانې چریږي د پلانی سب کرامات خپلانی سب په باره کې په خپل د کشرانی وی د یو منظوم نه گئی او د یو درجه ته رسیدلې بس د منځونو هر څه ساقط شي په خپل د چا چې کرامت راخکاره کیږي هغه یا علی مدد هغه یا رسول الله مدد هغه یا فاطمه مدد. نو موږ دا وایو کرامات شتي خو د اولیاء الله شتي. نو بیا اولیاء الله پیژنه. اولیاء الله موحد انسان ته ویل کیږي چې دغه عقیده د توحیدی او د چا په لار رواني د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لار رواني. تولی الله دی تل الله ملګری. هر سړی راځي ځان ته ولی الله وی نه حقيقي ولی الله چې توحید عقیده او د پیغمبر په لار مضبوطی. دویمه خبره ده بیا فرق وکي په کرامت او د جادوګر د جادو په منځ کې. اوس یو جادوګر جادو کې هغه تم د جاهلانو کرامت وي. خبا قاعده میسیج نشر کړي چې پلانی ټیم به د پلانی سب کرامت راخکاره کی. خدای نشنا کرامت ته چې مخ کې نو د پته لګیدلې چې دي شي کی چې کله دي شو پوښي چې دا جادوګر کوډګر دی خبيث دی او عقیده خراب پده ځکه دې دا خبرې کوي. کرامت څه ته وایي؟ یو دي شي ناشنا کار کېده چې هغه عادتا نکیږي او دې کس ته پته نه د چا مبارک چې کیږي یا چا ته چې واقع شو دته پته نه چې کله به کیږي. دې ته کرامت وایي. اوس خبیب رضی الله عنه خدا پته نه و چې د انګور به ماته ملاوي که پته وت کنه هغه ټیم ورکړو خلکو ته چې سبا دا ټیم به ماته انګوران ملاوي. خو دې شنه دی خدای الله تر طرف نه انګور ملاو شو. هغه چې کوم کوډګر دی او جادوګران دی او خو باقاعده چیلنج ورکړي او وخی. دویمه خبره ده چې اولیاء الله خپل کرامات پټي کچرته دغه څه کرامت دي سره ښکارم شي ناغوی د خلکو نه پټي او د خبيثان خو خرخ کار کوي او بیانې. نو کرامات د اولیاء الله حق دی او په دې باندې زما تفصیلی درسونه شوي دي هغه تفصیل مونږ دلته نشو کولای. بیا کرامات د اولیاء الله حق دي خو مونږ یې منو په منځ د افراط او د تفرید کې نه د حد نه وړو نه د حد نه کمیګو ولله الحمد. سو فائدې شو سلور. پنځمه فائدہ په دې واقعي کې ده چې الله سبحانه وتعالى د مؤمنان اسنه پری دي چې سو پوری په دوی باندې امتحان نه راوسته لکه څنګه چې امتحان راوسته په دې صحابه کرامو باندې. شپږمه فائدہ مؤمن سره عزتمن شي چې هغه دغه دین دی او د دین نه زیات او د ګران څه شي نشته. نو دیږي کې عاصم رضی الله عنه د دې وندې نه راکوز نشو د سدلاسه د دین دلاسه چې د دین ما سره قدرمن شي دی عزتمن شي دی چرته د دین د قدر د دوی په نظر کې کم نشي. دغه دلاسه وجلو ته او دې ته تیار شو چې ما دې مړ کی خو دې ته تیار نشو چې زکوشم او دوی دماغ کې. ومه فائدہ پدې کې ده چې د مؤمن د اخلاقونو خلق متاثر کی کغه په هر ځکه
خداغه د اخلاقونه متاثر کی. خبیب رضی الله عنه خوا کې یو زنانه ناسته و، خو دې زنانه ته چرته په دغه ورځو کې کتلې نه دي، نه به سره د ضرورت نه زیاتې خبرې کولې. او کله چې هغه ماشوم راغی نو ورته وی منګه ماشومانه نه وجنو. به چې کله خبیب رضی الله عنه شهید کړي شو نو دغه زنانه به وی دا خبره کوله، بس سیرتونو کې راځي وی دی به وی والله ما رأيت اسيرا قط خيرا من خبيب، ما چې په جون کې دغه انسان په شاقیدی نه ولیدل لکه څنګه چې خبیب رضی الله عنه، څنګه چې دغه اخلاق مؤمن د خپل اخلاقونو خلق متاثر کوي. اتمه فائدہ بدی کې دا ده چې الله تعالی رزق ورکي نو بغیر د حساب ورکي او د دې شي ورکي چې دغه په ګومان کې نه راشي، نو ته به ولي یریږي چې د لوګي نه بمړ شي. چې خبیب رضی الله عنه ته په جیل کې دنه ورکول شي او هغه قیدی دی او لاسونه خو په ول تړلې، نو ته غټ پټ سړی خ کولاو ګرځي یو ملک تجاز کې یو بل ته زی او لاس خو په دې آزاد دي ته بدل وګي نه مړ شي. ها تاسو ته په الله باندې مضبوط یقین ساتي چې الله رزق ورکوي، مضبوط یقین چې دا هغه وخت پورې حدیث کې راځي دا هغه وخت پورې یو انسان د دنیا نه نشیتله چې سو پورې خپل رزق نه ختم کړي. نه هم فائدہ په دې حدیث کې غدا ده چې قریشو به د حرم عزت کو، وي بدی کې بدن جنگ جګړې نه کې، او نن سبا دي مسلمانان شتي چې د حرم هغه عزت او قدر په ځل کې نشتي، چې کوم ګناه مخې ته راځي الته کوي والعیاذ بالله. لسمه فائدہ په دې واقعې کې غدا ده چې د قتل لمخ کې چې سړی وجل کی دغه نمخ کې 2 رکعات مونږ کول د مستحب طریقه ده. یو لسمه فائدہ د اخرنی ذکر کو کافرانو ته خیری کول د سړي جایز دي، لکه څنګه چې خبیب رضی الله عنه کړی وی اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. نو کافرانو ته خیری کول دا جایز دي، او په دې کې رد په چا باندې چې څوک دا وی چې کافرانو ته خیری نه کې، دوی ته صرف د قوی چې الله دې دوی له هدایت ورکړي. دا خبره صحیح ده چې تعمیم بنه کې، تعمیم ټول کافران مې یادوه، خاص کافران یادول د سدي جایز دي. په دې کې خبیب رضی الله عنه دغه کافران یاد کړی دي، کم کافران چې په غټیم ولاړو او د سره ظلم زیاتې کو. په دې باندې به اکتفا وکړو او ان شاء الله پر روان درس کې به واقعه د بئر معونه د هغه قاریانو چې هغه مشرکانو بولی او یا ونه کسانی شهیدان کړو، دا به ان شاء الله پر روان درس کې بیانو. او دغه شان بنو نضیر يهودو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وجلو کوشش کړو او الله څنګه ناکام کړیو پاغي کې، او به پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غوي سره سچل کړو، دا به ان شاء الله پر روان درس کې ذکر کوو. الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي د دین د خدمت کولو، او الله سبحانه وتعالى دې موږ په دین باندې قائم لري د مرګ پورې. والله سبحانه وتعالى دې موږ د هر امتحان او د هر مصیبت نه الله موږ په امان کې ساتي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.